چې بخپلې بده خپلې نیکې سوځئ د زوی په نرتوب تشکو او که د وینې رشتې درته دا جبه ګونګۍ کړې وه وطنا وطنا وطنا. ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو په رینو سینما کراچۍ کې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې بندیوان فلم وړوکی اختر په ورځ باندې نمایش ته پیښ شوی. دویمه هفته روانه ده. د دویمې هفتې رپورټ د دې سینمې او د دې فلم په حواله له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په وجه باندې به زه پروګرام نورم ښایسته کم. راځئ سینمې ته دننه لاړ شو. ډېره مننه. بې نشي مې کړي نشه دا ستا سترګې خماري ټنګه ومه زاره بهر څنګه وراته بنګړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه روغې برابر یې؟ الحمدلله ډېر ښه. نوم دې څه دی؟ زما نوم نصیب خان دی. زه ډي پي ایس نه رالم خاص بندیوان فلم لپاره. ډېر ښایسته فلم دی، ډېره ښکلې سټوري ده. ماما خورئ، شاهد خان بیګم زبردست کردار دی، ارباز هم جهانگیر بیګم ښکلی کار کړی دی، اصغر چیما بیګم ماشاءالله ښه کار کړی دی. ډېر زبردست فلم دی. ته داسې یو څیز ما ته پکې راوښیه چې په دې فلم کې له نورو فلمانو جدا یو څیز وي چې هغه څیز ستا خوښ شوی وي. دې فلم کې خو ماشاءالله ډېر ښایسته فلم دی، او بل دې کې د فحاشۍ چې کوم خلک الزام لګوي پښتو فلمونو کې هغه به دې کې نشته دی. ښکلی د کلیوال دغه کې فلم دی، ښایسته فلم دی، او کهاني ډېر زبردست سره د ماما خورئ او شاهد عثمان صاحب هم سلام دی، ډېر زبردست فلم جوړ کړی او نور فلم داسې جوړوي. دا ماته وایه وړوکي اختر کې د کراچۍ په ښار کې 3 فلمان لګېدلي، چرته خانه، چرته فقیره، یار دشمن او بندیوان. په دې 3 واړو فلمانو کې کم فلم د خوند و؟ ما خو نور په یوټیوب باندې هسې خالي ټریلر کتلی وي، اراده مې وه چې ټول وګورم، خو بندیوان زما ډه کې وه او نن مې وکړ. ماشاءالله ښایسته فلم دی، دې نه ښه فلم ما ته نه ښکارېږي راګه. بندیوان 1 نمبر فلم دی. اچھا دا ماته ووایه رینو سینما کې په اول ځل باندې د پښتو فلم بندیوان ولګېدی. د رینو سینما ساوند سیسټم څنګه و، ماحول څنګه و؟ رینو سینما ماشاءالله ښایسته سینما ده اور ساوند سسٹم هم ډېر زبردست دی اور صفائی بھی هم برابر ده اور زبردست سینما ده په حساب باندې. سینما کې ستان دروي کتونکي ډېرو که لږ؟ ماشاءالله فلم خیر ډېر ورځې وشوې. نن هغه رش نه کوم چې اختر کې چلېدلی، زه پخپله راغلی یم خو ټکټ نه میلاو شوی که نه، رش ډېر زیات و، واپس بیا لاړم. او نن هم ماشاءالله انباري کسان راغلي، ډېر خلک راغلي وو، لکه کسان ډېر راغلي وو. او اوس دوباره شو ولګېده، اوس نور هم راغلو، اوس هم تقریبا ډېر کسان راغلي. اوس شاهد عثمان صاحب ته څه وایي چې د لوی اختر دپاره د څنګه فلم جوړ کړي؟ شاهد عثمان صاحب ته زه دا یم چې د دې نه هم ښه فلم جوړ کړي. ماشاءالله زما صرف د شاهد عثمان صاحب صرف 2 فلمونه وکتلو، یو مې جانان کتلی و، یو مې دا وکړ. جانان هم زبردست و، دا د هغې نه بره فلم و، د دې کهاني ډېره زبردسته وه. مطلب ته دا وایي تر جانان فلم بندیوان فلم ښه و؟ جی بالکل ښه و، دا د هغې نه ډېر ښه و، ډېر ښه فلم و. ډېره مننه. کور د ودان ستا د مجبورۍ د لاسه زه د خور په نظر کې د رشتو د غر نه راپرېوتم. ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو یو ډېر نامتو فنکار رحمان شاه خټک ولاړ دی. د رحمان شاه خټک څخه هم پوښتنه کوو چې بندیوان فلم څنګه دی. حالانکې بندیوان فلم رحمان شاه خټک په ډېر غور او په ډېر فکر باندې کتلی دی. دی به موږ ته هغه خبرې وکړي چې د دې فلم په حواله د کتونکو ضرورت وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام عظیم بھائی، څنګه چل دی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک برابر یې؟ ډېر ښه یو الحمدلله. د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې دا نوی فلم بندیوان، تا فلم ټول وکتو، فلم څنګه فلم و؟ ډېر زبردست فلم و، ډېره ښکلې کهاني وه، د خوریا او ماما کهاني وه، یو بهترین پکچر یې جوړ کړی دی، ډېر ښکلی فلم و. ما خو خپله ډېر غور فکر ورته وکړو، ومې لیدلو، ډېر لرې نه راغلو ما. او دا 2م هفته دی چې د رینو سینمې کې بھرپور شوګانې چلیږي، نو خلک کتونکو ولم ډېر دي. زه نورو خلکو ته هم چې راشي دا فلم وګوري، ډېر ښکلی فلم دی. په بندیوان فلم کې د پښتو ټي وي اداکاره رقیه سجاد په اول ځل باندې په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې وه. د دې هغه فنکاري ته په کوم نظر ګوري؟ ډېر فنټاسټیک اداکاري کړې دی،
یو مور کریکټر یې کړی دی د مور غوندې حساب یې ورکړی دی او یو مور حساب کې هغه بالکل انصاف کړی دی کریکټر سره یو جان یې پکې لګولی دی د مور کریکټر هر یو ښځه نشي کولی خو چې دې کوم انداز باندې کړی دی زه دې ته داد ورکوم لایک ورکوم ګوډ ورکوم. په دې فلم کې دوې فنکارې وې افرین پری او نیلم ګل. دې دواړو په دې فلم کې څنګه کریکټر کړي وو؟ ډېر زبردست کریکټر یې کړی دی زما ډېر خوښ شو. لباس یې صحیح و او ښکلی لباس ورکړی دی پرې دروند لباس یې ورکړی دی یو ګانا ډانس هم هغه دی لوکیشن هم هغه دی خو لباس به یې منې. شاهد عثمان صاحب ته دا کریکټر د ورسیږي دی ستا انټرویو سره چې دغه شانتې فلمونه جوړوه لباس پوره ورکوه. فلم کتونکو وله راځي مینهوال راځي نن مونږ چکر راولګولو نو فلم ښکلی و. څه داسې فحاشي یا داسې غلط الفاظ یو داسې ګنده سین نه و چې یو پښتون سړی ووایي چې دا فلم بیکاره جوړ شوی یو ښکلی فلم جوړ شوی. اچھا په فلم کې ډېر سینز په مختلفو لوکیشنو باندې سوي وي هغه لوکیشن په فلم کې څنګه و؟ او ډېر مزیدار لوکیشن و ډېر بالاکوټ ما خلک د مانسارې علاقه ما ته ښکاري خو ډېر مزیدار لوکیشن و داسې مزیدار لوکیشن و چې هر طرف ته شنه شنه غرونه واورې پرېوتې دي اګانه چې کېدله هغې سره خپله ګانه خوند کوي انداز ورسره خوند کوي غرونو کې وي نو دغه شانتې مزید موږ ته نورې لوکیشنې په کار دي. اچھا دا ما ته ووایه د فلم میوزک بیکګراؤنډ موسیقي چې موږ هغه ته وایو دا میوزک څنګه و؟ ډېر ښه میوزیک یې ورکړی و ښه سازونه یې ورکړي دي یو ښه ګاڼې ورکړي دي یو ښه انداز سره یې ورکړي دي لکه چې خلک چې څومره ګوري نو هومره مزه ورکوي د فلم. دا ما ته ووایه د رینو سینما پرده څنګه وه ساؤنډ سیسټم یې څنګه و کرسۍ څنګه وې؟ فنټاسټیک A1 پرده دی دا ټولو سینماګانو پردې مونږ لیدلې دي خو دې پرده څه جدا پرده دی یو ښکلی پرده دی یو HD پرده دی لکه صفه شیشې په شان دی پټوق ښیي نو که ډېر یو فلم مونږ ګورو لکه صفایي سره چې جوړي نو خوند کوي نو دغه پردې زه داد ورکوم دې سلیمې والا ته لکه یو ښکلی پرده دی یو ښکلی ساؤنډ سیسټم دی یو لکه مزیداره لکه ښکلی سلیما دی زه وایم لکه ښکلی پرده یې دی. په بندیوان فلم کې د ویلنتوب کریکټر دوه فنکارانو ادا کړي وو جهانگیر خان او اصغر چیما. د دوی هغه ویلنتوب کریکټر څنګه و؟ دواړو خپل ایکټینګ سره انصاف کړی دی. جهانگیر خان دی هغه ډېر غټ ایکټر دی په خپل ځایمه دی هغه مثال کے طور په یو زوړ ویلن دی یا زوړ هیرو دی. اصغر چیما چې هغه سره سیټ کې چلیدلو یو ښکلی بندش یې رانیولی و لکه ښکلی یو موضوع یې رانیولی و نو دواړو ښکلي وو. ډېره مننه کور د ودانس. ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د پښتو یو مشهور اداکار چې په ډېرو ټیلي فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده مقرب خان د کراچۍ په ښار رینو سینما کې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې چې کوم نوی فلم د وړوکي اختر دپاره په دې سینما کې لګېدلی و بندیوان فلم یې وکتی د دې فلم په حواله له ده سره خبرې اترې کول غواړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مقرب خان عید دې څنګه تیر کو؟ ماشاءالله ډېر ښکلی تیر شو. د شاهد عثمان صاحب ډایرکشن ته په کوم نظر ګورې؟ انشاءالله ډېر ښکلی ډایرکشن یې کړی او ډېر خلکو وکتو ډېر خوښ شو او موږ هم د کراچۍ د لنډۍ ایریا نه راغلي وو دې فلم دپاره او فلم موږ وکتو ډېر زموږ خوښ شو. تا په ایل پارک کې په وړوکي اختر کې یو لایو پروګرام وکړو دا لایو پروګرام په حواله څه وایې؟ ډېر ښکلی پروګرام او ډرامې کې ما کار کړی خانداني ظلم چې په هغې کې ما راتره رول کړی و هغه خلکو وکتو او ډېر خوښ شوي و. په دې فلم کې د خوښې فنکاري کم فنکار کړی ده؟ د خوښې فنکاري چې ده که نه نو جهانگیر خان او شاهد خان دې ښکلی کردار کړی دی. جهانگیر صاحب د ویلن کې خوښ سي که په مثبت کریکټر کې؟ ویلن کې مې ډېر خوښ دی. ولې وجوهات؟ اداکاري پکې ډېره ښکلې خندام کې او جواب ولم ورکوي. ډایلاګونه یې د خوند وي؟ ډایلاګونه یې د خوند وي او هغه شان ډایلاګونه موږ هم ولو خلک وخاندمو او جړا ولم راولو. ډېر کتونکي په انتظار دي چې مقرب خان د داسې خبره وکړي چې موږ وخاندو. ډایلاګ به ورته ولمنو زما نوم کوپړی خان دی
ظلم زما ایمان دی او نیکو زما شیطان دی. ډیره مننه کور د ودان صاحب. ګرانو کتونکو دا و د بندیوان فلم په حواله د مختلفو کتونکو رائے چې تر تاسو پورې ما در ورسولې. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته. د خدای په امان.